ملګرو دغه نوی نظم په غوښتنه د آباد خان اپریدي چې دا ټیم په دوبۍ کې ژوند کوي هغې ته او تاسو ټولو ته ډالۍ. د نظم عنوان دی د نشو نتیجه. په مینه رنګ خپلې ابۍ کړه مزه، نه یې محتاج د یوې روپۍ کړه مزه. نه راته مور او پلار غوسه کوله، ځکه مې شپه ورځ نشه کوله. په هر یو کار کې به مرضي وه زما، تش په نشو کې زندګي وه زما. یو داسې وخت راغی قیامت و په ما، خاموش د خلقو انسانیت و په ما. یو داسې وخت راغی قیامت په ما، خاموش د خلقو انسانیت په ما. لکه د ستورو نه سپوږمۍ خرڅول، کله د مور بنګړي والی خرڅول. اول به ما اوس مې نشې نه پرېږدي، زړه مې خدای مې کدې نه پرېږدي. اول به ما اوس مې نشې نه پرېږدي، زړه مې خدای مې کدې نه پرېږدي. ژوند مې دوزخ کې په لمبو تېرېږي، هغه یو وخت مې خدای نه هېرېږي. نشو کړه ختم جیدادونه زما، وړې وړې خویندې ورونه زما. د بل محتاج شو په پردو کوڅو کې، بل مې ځواني شوله تباه نشو کې. ژوند مې دوزخ کې په لمبو تېرېږي، هغه یو وخت مې خدای نه هېرېږي. نشو کړه ختم جیدادونه زما، وړې وړې خویندې ورونه زما. د بل محتاج شو په پردو کوڅو کې، بل مې ځواني شوله تباه نشو کې. ساتلی باغ رانه تاله واله شو، نه مې د مور او پلار ارمان پوره شو. نه مې د خویندو لوپټه جوړه شوم، نه مې د ورونو حوصله جوړه شو. نه مې د خویندو لوپټه جوړه شوم، نه مې د ورونو حوصله جوړه شوم. نه مې د ورونو حوصله جوړه شوم، نه مې د خویندو لوپټه جوړه شوم. نه مې هغه او نه مې دا دنیا شوه، هسې ابس مې زندګي تباه شوه. نه مې څوک خان او نه ملک یادوي، هر څوک مې سپک و نه په سپک یادوي. د خوشو تشو ګرځېدو نتیجه، دا وه د یانه د نشو نتیجه، دا وه د یانه د نشو نتیجه.